سلامونه دوستانو، زه یو عادي هلک یم د پښتونخوا نه. خو کله مخکې مې یوه انډیواله لرله، نوم یې شازیه وه. زموږ اړیکه له وټساپ نه پیل شوه، خو ورو ورو ډېره جدایي شوه. موږ به هره ورځ ویډیو کال، چټ او عکسونه شیر کول، خو یوه ورځ زما ژوند بدل شو. هغه ورځ چې شازیه غیبه شوه. ناڅاپه شازیه زما له ژوند نه ورکه شوه. نمبر بند، استاد بند، هر څه بند. او یو څو ورځې وروسته یو جینۍ نمبر نه مې خپل شخصي عکسونه ترلاسه کړل. څوک د ژبې نوي ملګري. هغه راته وویل ستا ټول عکسونه به زه آنلاین خبره کړم، او که چوپ نه شې او پیسې رانه کړې. زه شخوند وم، یخ شوم، خو ما پرېکړه وکړه چپ نه شې او پیسې رانه کړې. ما جعلي او استاد اکاونټ جوړ کړه د یوې ښکلې جینۍ په نوم. شازیه مې پیدا کړه، وروسته میسیج مې وکړه، ستا نوې ملګرې خو ډېر ښایسته ده. هغې زر جواب راکړه، هیشته خو زما نه دی، هغه خو بس زما تصویرونه ورلي. ما شک وخوړو، نو حقیقت دا و چې شازیه هم بلیک میل شوې وه. زه او شازیه سره یو شو، د هغه هلک ټول ثبوتونه مو پولیسو ته ورکړه. هغه ونیول شو او موږ دواړو خپل ځانونه وغورځول. هیڅکله خپل شخصي معلومات او عکسونه د هر چا سره مه شریکئ، او کله چې هم ظلم وشي چوپ مه کئ. تاسو هم کله داسې تجربه لرئ؟